بل خبر کې ویل شوي د ارګ اعلامیه جمهور رئیس حامد کرزی د فنلند او ډنمارک د هیوادونو سره د اوږدمهالو همکاریو د سندونو د لاسلیک او د استونیا هیواد سره د ګډو همکاریو د پراختیا په اړه د خبرو دپاره نن په رسمي سفر اروپا ته روان شوی دی. درنو لیدونکو بل خواته په غزني کې د 3 امنیتي کارکوونکو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی دی او په عمومي انځور کې افغانستان د مسؤلیتونو د انتقال په وروستي پړاو کې دی چې بهرنیو ځواکونو ته د وتلو لاره وری. د افغانستان د امنیتي ارګانونو د پیاوړتیا او عامه نظم ترڅنګ به د نړیوالو په ځانګړې توګه د ګڼ شمېر لویدیځو هیوادونو سره د افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو د تړونونو په اهمیت به د ولسي جرګې له غړي محمد نعیم لالی حمیدزي صاحب سره چې د کابل په سټوډیو کې موږ سره د څو پوښتنې ورسره شریکې کړو. حمیدزي صاحب تاسو ته سلام وړاندې کوم، پروګرام ته په خیر راغلی. چون وخت کم دی زه به پوښتنه اوله ورسره شریکه کړم چې ستاسو په نظر د دولت وسوال مخالفین وایي چې په سلني عملیات یې پیل کړل، د ولسي جرګې د یو غړي په حیث باندې تاسو څه غبرګون لرئ؟ مننه. سلامونه اشنا صاحب، تاسو ته د اشنا تلویزیون ټولو کارکوونکو ته او ټولو لیدونکو ته رښتیا هم ستا د سوال په جواب کې زه دغسې ویلی سم د طالبانو کوم عملیات چې سژنې یا د پسرلي پر مهال باندې د خالد بن ولید په نامه باندې دوی پیل کړي دي. طبیعي خبره ده په ټولو په تېر سوو کلو کې هم د پسرلي په موسم کې طالبان دغه رقم عملیات پیلوي چې بدبختانه به وایي چې د دوی د عملیاتو په شروع کې د غزني د امنیت امیر په شهادت ورسېدی، په تېره ورځ باندې نور پولیس هلته سربازان په شهادت رسېدلي دي. د ولسي جرګې د غړي یا د کندهار د خلکو د یو استازي په صفت باندې چې د امنیت داخلي په کمیسیون کې غړیتوب لرم، زه دومره ویلی سم چې تاسو وګورئ یوه مهمه مسله چې د انتقال مسله ده موږ په مخ کې لرو او د دې په څنګ کې هغه یو نوع مشکلات یا ناهماهنګي د امنیتي ځواکونو په مابینځ کې او د دې په څنګ کې د ګاونډیو مملکتو مداخله ورځ در بله ډیریږي. نو زموږ افغان ولس بلکې ولسي جرګه هم داسې دغه سره مخامخ کړې ده چې د تشویش سره چې یوازې ولسي جرګه نه بلکې ټول د افغانستان خلک د دغسې حالاتو سره رنج وړي. د دې په څنګ کې یوازې نه داسې نسو ویلی چې مسلح مخالفین دونه په ډېر تعداد او دونه زورور دي، خو که وګورو زموږ خپله د امنیتي سکتور نه پاملرنه یا د دوی په مابینځ کې نه هماهنګي او هغه کشفي ارګانونه چې زموږ امنیتي سکتور یې لري. زه غواړم په همدې امنیتي موضوع بل اړخ ته راشو چې وخت کم وي، چون ستاسې نظر پې حتما لازمي ګڼو چې واخلو. څېړونکي په دې نظر باندې دي چې افغانستان نظر پخوا کلونو ته یعنې څو کاله پخوا ته نن ډېر محتاج دی. ستاسو په نظر باندې نو د افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو متحدین ولې هغسې چې توقع ده د افغانانو سره د امنیت او ثبات په راوړلو کې کومک نه کوي؟ بالکل د درسته خبره ده. د افغانستان هغه ستراتیژیکي ملګري چې په تیر وختو کې حکومت د دوی سره ستراتیژیکي سندونه لاسلیک کړي دي یا اوس کوم رئیس جمهور چې سفر درلودی چې په هغه کې به 2 مهم سندونه لاسلیک کړي، داسې سندونه موږ ډېر امضا کړي دي خو کومه خاص نتیجه نه ده ورکړې. د دې علت 2 علت لري چې یو علت یې د خپله د خارجیانو په وعدو کې دی چې دوی پر خپل وخت باندې وادي سرته نه رسي او د دې په څنګ کې چې زموږ په حکومت کې کوم مشکل دی هغه فساد دی. فساد په افغانستان کې نن اوج ته رسېدلی دی. د خارجیانو کوم هغه ستراتیژیکي ملګري خارجیان دي یا کوم هغه وادي چې په مجلسو کې کړي دي نو په دغه خاطر باندې چې وایي در هغه وخت پورې چې فساد ورک سوی نه یا د فساد هغه ریښه معلومه سوې نه. حمیدزي صاحب زما سره وخت ډېر وبخئ. بالکل ما بالکل خپل جواب اخستو، چون زه یوه نیمه دقیقه وخت لرم، غواړم یو 2 پوښتنې مطرح کړم که لنډ جواب راکړي. دا ستاسو د وینا مطابق چې هم د امنیت کې نه همغږي یادوئ، هم پکې فساد خبره یادوئ، هم پکې د ستراتیژیکو همکاریو نه همکاري یادوئ. راتلونکي میلادي کال تر پایه پورې خارجیان وځي، تاسې جریان کې هستئ او د بهرنیانو وروسته ستاسو په نظر په افغانستان کې د ولسواکۍ د حاکمیت دپاره څومره هیله لرئ؟
داسې دی رښتیا هم په 2014 پورې خارجیان وځي موږ یې ناهیلي کړي یو د تشویش او د دغسې حالاتو سره مخامخ یې. زه به په صادقانه ډول باندې ووایم تر کومه وخته پورې چې موږ په واقع کې ملي پولیس ملي اردو او ملي امنیت ونه لرو د ډلو او د ټفلو سره راونه باسو تر هغه وخته پورې به موږ درست افغانستان ونه لرو. د دې په څنګ کې که همیشه موږ یوازې تکیه پر خارجیانو باندې کوو د نجیب د حکومت د نسکورېدو سره سم یا د طالبانو د حکومت د تلو سره سم په افغانستان کې موږ ډېر دغسې غټې وسلې درلودلې چې تاسو ولیدل د توپنچې څخه در سکاټه پورې موږ مسله ولو. نن موږ د توپنچې څخه در راکټ او در پیکا پورې مسله یو. تاسو ولیدل چې هغه دغه د خارجیانو د ځینې همکارانو په توسط باندې هغه وسلې تخریب سولې او د هغه په بدل کې موږ ته څه نه راکول کېږي. هغه خلک اوس هم په حکومت کې پرسام او ونډه لري چې په افغانستان کې د طالبانو څخه پاتې شویو وسلو په تخریب کې دوی مرسته او کومک کړی و. بلې د ولسي جرګې غړی محمد نعیم لالی حمیدزی صاحب کورم ودان چې زموږ بلنه منلې وه او ما سره څو پوښتنې وې خو چون وخت کم دی نه مطرح کېږي دا موضوع لویه ده. په هر صورت کورم ودان مننه چې زموږ بلنه منلې وه. سلامت سئ جوړ سئ ستاسو مننه.